زمونږ صوفیه کرام د ذکر و اذکار ته روحاني درستخوان وای. دا د روحاني درستخوان وي، په دې باندې د روحاني خوراکونه پراته وي. دا ذکر و اذکار، استغفار، درود شریف، دغه شان ورسره دا ختم خواجگان شریف، تلاوت د قرآن مجید، دا مختلف الانواع خوراکونه دي، مختلف الانواع. او پکې دا درود شریف چې دی دا پکې ښایسته ښکلی شربت دی، دا ټول پکې ملاویږي. بنده ته د ذکر په مجلس او محفل کې دوره خوراکونه ملاویږي چې که د دنیا ډېر زیات خوراکونه د هغې مخې ته کېدي، د هغې حیثیت نشته. د ذکر فکر ډېر لوی او په دې باندې انسان مړیږي. د روح غذا او د جسم غذا کې فرق دا دی چې د جسم غذا چې دی هغه صرف بنده چې وخوري نو ژبې سره د ذایقې نه معلومه کړي او خوند یې واخلي. بیا چې د مرۍ نه ښکته د حلق نه ښکته ورشي نو که چا ډېر ښکلی خوراک کړی وي، پولاو یې خوړلی وي یا د هغه د خوښ یو بل خوراک یې کړی هغه، او یو ډېر اوچ خوراک او معمولی خوراک لکه د ساګ او د جوارو روټۍ هم وي، د هغې دواړو بیا دننه یو حیثیت وي، هغه په ګېډه کې یو شان وي. بیا بنده ته د هغې خوند نه معلومیږي، خوند یې صرف په دې کتو کې دی او د هغې نه وړاندې په هغه تمه کې دی، ورپسې بیا هغه د ژبې پورې په ذایقه کې دی. نور خو د خوراک جسماني خوراک نور څه خوند نه معلومیږي. او روحاني خوراک چې دی په هغې انسان ته یو خو ذایقه محسوسوي، خوند یې محسوسوي، اطمینان ورته راځي، سکون ورته راځي، دا یې ذایقه ده. دویم د هغې روحاني طاقت وي. د جسماني خوراکونو خوراک طاقت وي، هغه د جسم دپاره ښه وي، خو روح ته چې کومه غذا ده هغه د ذکر ده. نو په هغې باندې روح تکړه شي، خوشحاله شي، مطمئن شي. او خوراک سره ولا تشبیه نبی علیہ السلام ورکړی ده صلی الله علیه وسلم. محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای اذا مررتم بریاض الجنه فارتعوا. تاسو چې کله تیریږئ په باغیچو د جنت باندې نو هلته اوسریږئ، یعنی خوراکونه وکئ، خوراکونه وکئ. نو صحابو تپوسو کو قالو وما ریاض الجنه، دا باغیچې د جنت څه شی دی؟ نبی علیہ السلام فرمایل حلق الذکر، دا د ذکر حلقې دي. دا حلقې د ذکر چې دي نو دا باغیچې د جنت دي، پکې میوې دي، باغونه دي، نو د هغې میوې دي. دا ذکر و اذکار چې دی نو دا د باغونو هغه میوې دي. نو که څوک وایي چې زه دې په دې دنیا کې د جنت په باغونو کې خوراکونه وکړم نو هغه د ذکر په حلقو کې شامل شي. او اطمینان او سکون خو پکې دومره دی چې خپله تاسو محسوسوي، موږ یې محسوسو، مشاهده کې راځي. نن سهار را سره یو هلک میلاو شو، ځای راته وښود، پلانکي ځای نه رالم، پینډای نه راغلی او دلته د دې علاقې و چېرته خو پینډای کې پاتې کېدم، بېګاوې راغلی یم، تر اوسه وم. وی د عمرونو غمونه او فکرونه او پریشانۍ هغه مې بېګا شپه کې الله تعالی ختم کړی. بس ما ډېر خوشحاله شوم، زه هم ډېر خوشحاله شوم. ذکر په ماحول کې ما کېناستی و، دلته خو اطمینان راځي، ذکر کې خو اطمینان دی، سکون دی. داسې بنده کله کله محسوس کی چې خدای دا څومره لوی نعمت دی چې بنده ته ته د ذکر په حلقه کې د ناستې توفیق ورکړي. دا د دې نه لوی سوا نعمت بل کوم یو دی. انعامات خدای الله بے حد و بے حساب دی، لا تعد ولا تحصا. د هغې عد او حصا نه کېږي، نه احصا کېږي، نه عد کېږي، نه شمیر کېږي، نه موږ په شمیر کې راوستی شو. خو لوی نعمتونو کې یو دا هم دی چې بنده ته الله تعالی د ذکر په مجلس کې د ناستې توفیق ورکړي. د هغه ذکر په مجلس کې چې نبي علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت د هغې حکم فرمای واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعداة والعشي. ځان پابند کا او هغې سره کښېنه. هغه څوک چې د سبا ویږه
سبا بیګا چې دین هغه د الله نه غوښتنه کوي او د الله رضا طلب کوي. صحابه ته چې د لوی مقام حاصل دی دا په صحبت د نبی علیه السلام او په دائم الذکر ژوند باندې دوام د ذکر به کولو. چا بسوي چا بسوي چا بسوي تلاوت د قرآن مجید، اسکار، اعمال. شیخ صاحب رحمت الله علیه و د دې ثبوت ورکولو. یو به فرمایل چې دا حزب چې دی حزب زمونږ چې حزبونه کوو، بعضې خلک وایي دا څنګه دی په حزبونو کې دا دلایل الخیرات ویل دا څنګه دی. نو زمونږ مشر مفتي صاحب لالاجي صاحب هغوی دا لیکلي دي په فتاوه کې چې دا څه شرعي تقسیم نه دی چې د شریعت حکم دا دی چې داسې به تقسیم کوي، بلکې دا ارشادي او تربیتی تقسیم دی. د دې په بنا باندې دا بالکل صحیح دی. او د حزب باره کې بشیر صاحب رحمت الله علیه والد محترم حضرت قبلګاه رحمه الله هغو به فرمایل چې یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام څه میلمانه راغلي وفد، نو ماسخوتن ورله لږ ناوخته راووتو. نو هغې میلمانو ته ووی چې زه ځکه تاخیر سره راووتم چې ما خپل حزب و هغه مې پوره کولو. لکه نبی علیه الصلاة والسلام هم د وظیفې او د حزب اهتمام کړی دی. باقي زمونږ صوفیای کرام چې د مریدانو باندې لازمي چې دا به کې دا به وای دا به کې دا به وای، د دې مقصد هم دا وي چې دی عادي وګرځي او د ده په ژوند کې د اعمال یو ترتیب راشي. تاسو وګورئ که نه چې څوک بیعت نه وي د دنیا وظیفې کوي او بیا هم پته باندې نه پوهېږم او مرید چې دی هغه څومره لږې وظیفې کوي، دا څومره وظیفې دا ډېرې لږې بیا هم ښه مطمئن وي ولې ترتیب یې برابر دی. ما ته څوک ووایي موږ دا و دا و دا و عملکه دې په ځای د سنت عمل سره اوراد شروع کړه هغه به درله ډېر ښه وي. یا د چا یو کس نه وظیفه واخله هغه به درله ښه وي. ته که په کتاب کې وظیفه وګورې نو هغه شروع کړي، که یو مولوي صاحب په تقریر کې ووایي هغه شروع کړي، په موبایل کې خو د دنیا وظیفې راځي هغه شروع کړي. نو تا دوره ګڼې وظیفې اخیستې دي، مولوي صاحب خو یوازې یو وظیفه ووایي، خو چې د ګڼو علماو هغه وظیفې ته را یو ځای کړي نو په یوازې ځان یې چېرته کولی شي. ترتیب سره پکار. نو د دې خپل یو حزب او یا حلاوت ذایقه د دې احزابو شته او پکار دا ده چې بنده په ذکر و اذکار کې د ترتیب ډېر خیال ساتي. نو به هر حال دا کم تپوس